ګناهونو د پرلپسې ترسره کولو آثار او پایلې په دنیوي او آخروي ژوند کې. لومړی د علم او فکر کمښت. ګناه د انسان فهم او پوهه کمزوري کوي. دویم د برکت زوال. مال، شتمني او د وخت ارزښت له منځه وړي. دریم د شرمندګۍ احساس. ګناهګار د الله سبحانه وتعالی او خلکو په وړاندې د وحشت او شرم احساس کوي. څلورم په کورنۍ کې نافرماني. ګناه په کورنۍ کې اختلاف او سرغړونه رامنځته کوي. پنځم د ستونزو زیاتېدل. ګناهګار انسان ته کارونه ستونزمن کیږي. شپږم د زړه کمزوري او له نیکمرغۍ محرومیت. ګناه زړه کمزوری کوي او انسان د دنیا او آخرت له نیکمرغۍ بې برخې کوي. اووم د عمر ضایع کېدل. ګناه د انسان عمر بې ګټې کوي. اتم د ګناهونو پراختیا. ګناه د نورو ګناهونو لامل ګرځي او انسان د نیکۍ څخه بیزاره کوي. نهم د بدکارانو په څیر د عذاب نزول. ګناه د تیرو قومونو په څیر د عذاب لامل کیږي. لسم د الله متعال جل جلاله او خلکو په وړاندې بې ارزښته کېدل. الله سبحانه وتعالی او خلک د ګناهګار په وړاندې خپل رضایت بایلي. یولسم د حیواناتو لعنت. حیوانات هم په ګناهګار لعنت وایي. دولسم د عقل او پایلې خرابېدل. ګناه عقل فاسدوي او بدې پایلې زېږوي. دیارلسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت. په ګناهونو ټینګار د رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت راجلبوي. څوارلسم د حیا له منځه تلل. ګناه د انسان حیا او شرم له منځه وړي. پنځلسم د ملایکو له دعا محرومیت. ګناهګار د ملایکو له خیر غوښتنې بې برخې کیږي.